أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے، دا اللہ تعالی کتاب دے. پیغمبر علیہ السلام تا پیوزل پورا قرآن نہ دے نازل شوی، بلکہ مختلف حالاتو او ضروریاتو پا مناسبت باندے مختلف آیاتنا دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے با نازل دل. دیو جنا دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے دا ممکن نوا کہ دا شورونا قرآن پاک پا یو کتابی شکل کی اولی کلیشی او محفوظ کلیشی. پا ابتدا دا اسلام کے دا قرآن پاک دا حفاظت دا پارا دا طولو نزیاد زور پا قوت حافظہ اچولے کے دبا. پیغمبر علیہ السلام تا چی بکم آیات مبارک نازلے دا نو پا اغی وقت با جبرائیل علیہ السلام چی سنگوی نو پیغمبر علیہ السلام با وسر سمدستی زر جب مبارک خوزولا او اغا آیات بے یادو چران ایر نشی او خم یاد شی. نو اللہ حکم رو لے گا لا تحرک به لسانکا، جب پہ مخوزوا. اللہ وطا حکم رو لے گا چی آیات دا جبرائیل علیہ السلام تلاوت تا غوک کیگ دا او دغ وقت دا یادولو دا پارا جب مخوزوا، زر پہ جب مخوزوا. ستا دا الفاظ الدہراولو ضرورت نشتا. اللہ تعالی دا سے قوت حافظہ در کڑی دا کہ پا یوزل وینا باندے با مکمل ستا یادیگی او ضربر فرق پا پکنی نو بس صرف اوریدلو کا. نو دینا پس چی پیغمبر علیہ السلام تب جبرائیل کم آیات ہوئی او جبرائیل بلال فوراً پورا پا پورا با اغا آیات یادو او پیغمبر علیہ السلام با یو صحابی تا وہ فرمائل چی دا اولی کا املا بے اویلو. پیغمبر علیہ السلام چی املا بخلاص اکلا صحابی با لکلو کرن. بیا بے پیغمبر علیہ السلام تا وورل کلکلو کی باتی لگزر دیر فرق راغلو فرق بیتی ہوئیسلو. پا دی طریقہ باندے دا طول قرآن پاک دا طول نزیات محفوظہ خزانہ دا پیغمبر علیہ السلام ظلم مبارک. پا ظلم مبارک کے طول قرآن اللہ محفوظ کو او پا دغ ظلم مبارک کے چکم قرآن زیشو پاغے کے دا یو معمولی دا یوی دیر کمی غلطے امکان ہم نشتا. و بیام پیغمبر علیہ السلام با دمر احتیاط کو کہ ہر کال پر رمضان کے جبرائیل علیہ السلام تبے ٹول قرآن اورو جسومر ٹول قرآن نازل شویو اگر ٹول پا ٹول بے وطا اورو. او پا آخری کال چی پیغمبر علیہ السلام وفات کے دا نو جبرائیل علیہ السلام تے دوزل مکمل قرآن اورولی لی دور بے کو.
او صحابه کرامو ته پیغمبر علیہ السلام د قرآن پاک معنی او مطلب بم خو ورسره الفاظ به هم په صحابه کرامو یادول او خپل د صحابه کرامو د یادولو دومره شوق چې هر بنده د یو بل نه د قرآن په یادولو کې د مخکې کېدلو فکر وکړو بلکې بعض زنانا هغوی خپلو خاوندانو سره چې نکاح کوله وی مهر به نه راکې خو قرآن به راته ښې ما ته قرآن وښیه دا مې مهر شو نو د قرآن د یادولو سره د زنانو دومره شوق و چې مهر ناخلمه ما ته د دې په بدل قرآن وښیه په سوونو صحابه کرامو د دنیا ټول غمونو نه ځان آزاد کړو او خپل ټوله زندگی د قرآن یادولو ته وقف کړې وه او بیا صرف یادول نه بلکې د شپې په مانځه کې به یاد قرآن دهراوه او دومره به ولاړو چې خپې به وپړسېدې عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله یو سړي هجرت وکړ د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته به راغی وی پیغمبر علیہ السلام با د مدینې انصارو کې یو کس ته حواله کړ وی به ده ته قرآن وښیه مسجد نبوي کې د قرآن د یادولو والو اوازونه دومره به زیات شو چې کله کله پیغمبر علیہ السلام با تاکید او فرمائے چې لږ په مزه وایه په مزه وایه مسجد نبوی کې صفه یو دنکاچه وه او په هغې صفه باندې به صحابه کرام ناستو ټوله ورځ قرآن به یادو اصحاب صفه د هغې ملګرو ته به اصحاب صفه وي لږه موده کې د صحابه کرامو یو لوی جماعت تیار شو چې هغوی ټول حافظان پاغی که خلفاء راشدین او د هغې نه علاوه حضرت طلحه حضرت سعد عبدالله ابن مسعود حذیفه ابن الیمان ابو هریره عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس عمر ابن عاص عبدالله ابن عمر معاویه عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن صائب حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا پکې خاص کسان دي د دین علاوه سونه نورم د قرآن حافظان صحابه کرامو کی ابتدا د اسلام کې ډیر زیات زور په قرآن یادولو باندې ورکړی شو چې قرآن یادوي او د حالاتو مناسب دغه وخت کې قابل اعتماد طریقه دقه وه دغه وخت کې د لیکلو لوستلو والو تعداد کمو او د کتاب چاپ کولو دپاره پرس او چاپخانې نه وې نو که صرف لیکلو باندې اعتماد کېدی نو قرآن به دومره وسیع پیمانه باندې خور شوی نو نه به قابل اعتماد حفاظت شوی اوس د دې په ځای عربو له الله داسې قوت حافظه ورکړې وه چې یو کس ته به په زرګونو اشعار یاد یو کس په زرګونو اشعار به یاد او معمولی دیهاتی باندیسی هغوی به د خپل خاندان شجر نسب خو یادو و د خپلو اوښانو او د خپلو اسونو به هم شجر نسب یادو د زړه زور یې زیاتو چې زمونږ کره دا اوښ دی نو دا د فلاني اوښ زوی دی او هغه د فلاني اوښ زوی په سوونو اوښان به پلار نیکه چته ساتلي او سلسله به را روانه هغې له به یې نومونه میخو یاد به نو دغه دپاره قوت حافظه وه نو قرآن دپاره دې قوت حافظې ډېر کار وکړه هغه اشعار وغیره په دې قرآن یادو د قرآن پاک یادولو نه علاوه
پیغمبر علیہ السلام د لیکلو اهتمام کړو. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام پما باندې با قرآن لیکو چې وحی به نازل شنو پما به لیکل. نو چې کله به وحی نازلېدله نو پیغمبر علیہ السلام باندې به ډېره سخته ګرمي راغله، بدن مبارک به ټول خوله خوله شو، او چې دغه کیفیت به ختم شو نو ما به چېته د څاروي د شا د ولي دا رمبې تخته اډوکې وی دا تخته اډوکې به مې راواغېسته، یا د بل څیز یو ټوکړه به مې راواغېستله او د پیغمبر علیه السلام خدمت کې به حاضر شوم او ما ته به املا ویل او ما به آیات لیکه. وی د لیکلو نه چې به فارغ شوم نو د قرآن د نقل کولو بوج به ما داسې محسوسو چې ما به وی زما پتون به د ډېره زوره اوس مات شي او زه به بیا د ګرځېدو قابل نیم. وی چې ما به لیکلو کړو نو پیغمبر علیه السلام به وی ووروه، ما به هغه لیکلو ته کتل او رول به مې کول، لکه ما نه څه معمولي غلطي به مې شوې وه هغه به یې راته ټیک کړله، بیا به یې چې خلکو ته اوس ووروه. نو کوم آیات چې به نازلېده پیغمبر علیه السلام به په یو کاتب په خپل مخ کې هغه لیکل، د پیغمبر علیه السلام مخ کې به آیات ولیکلی شو، بیا به پیغمبر علیه السلام ته اورو. د حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نه علاوه نور صحابه کرامو باندې هم پیغمبر علیہ السلام کتابت او لیکل با کول. پاغی کې خلفای راشدین هم دی، پاغی هم لیکل کول. ابی ابن کعب، زبیر ابن العوام، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ ابن شعبہ، خالد ابن ولید، ثابت ابن قیس، ابان ابن سعید وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم دا خاص طور باندې قابل ذکر دی، نورو باندې به لیکل کول، خاص کاتبانو دا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقه وا چې د قرآن پاک کومه حصه نازله شوله نو کاتب ته به ویل چې دا په فلانی صورت کې د فلانی آیات نه رستو د فلانی آیات نه مخکې ولیکا. دا آیات ترتیب بم پیغمبر علیہ السلام خو. دغه زمانہ کې کاغذ کمو، نو د قرآن آیاتونه زیات تر کانو باندې، سرمنه باندې، د قجرو په لختو باندې، په بانس باندې، د ونو په پاڼو باندې، د سارو په اډوکو باندې لیکل کېده وه. البته کله کله به کاغذ ملاوېده، په کاغذ به هم لیکل، نو کاغذ کمو. نو په دې طریقه د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې د قرآن پاک لیکل نسخه تیار شوله. د پیغمبر علیہ السلام په نگرانی کې ټول قرآن ولیکل شو، خو یو کتابی شکل کې نو، په مختلفو ټوټو باندې ټول قرآن لیکل شوی دی د پیغمبر علیہ السلام مخکې. او دې سره صحابه کرامو د خپل یاداشت دپاره ځان لبم لیکل کول، چې د چا به څومره زړه غوښتل نو د قرآن پاک حصې به ځان له لیکلې. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې مسلمانېده دا د اسلام ابتدا وه، نو دی د خور او د اوښي کور ته چې لاړه او ور یې وډبو، قصه مشهوره ده، معلومه ده. هغه وخت کې حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ د عمر رضی اللہ تعالی عنہ خور او اوښي ته قرآن خو خپل لیکلې صحیفه ورسره وه. نو په ابتدا کې صحابه کرامو ځان لا د خپل یاداشت لپاره به هم لیکل کول. مختلف حصو ټوټو باندې د قرآن پاک لیکل با کېدل او ډیر زیات زور په قوت حافظه اچولی شوی. ډیرو صحابه کرامو قرآن پورا یاد کړو.
اوس کتابي شکل ته راتلل دا څنګه وشو؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروسته دا خبره ضروري وګڼله چې دا مختلف ځایونو کې قرآن آیاتونه لیکلي شوي دي، دا را جمع کول غواړي، یو ځای او محفوظ کول غواړي. نو خپله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی چې جنگ یمامه اوشولا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کې یو جنگ وشو، هغې ته وی جنگ یمامه. نو د دغه جنگ یمامه نه وروسته زید ابن ثابت وی زه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوغوښتلم. زه چې ورلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم موجودو. نی ماته او فرمایل چې ماته عمر راغی او راته ویل چې په دې جهادونو کې د قرآن حافظان شهیدان شو، به حافظان شهیدان شو. که داسې دا جهادونه جاری وي او د قرآن د حافظان د جهادونو کې شهیدان کیږي، نو دا قرآن به زمونږ نه ختم شي. ډیره حسابه ختم شي. نو زما رای دا ده چې ته حکم وکا چې دا ټول قرآن په ترتیب ولیکلی شي، یو نسخه تیاره شي. وی ما عمر ته وی چې عمره هغه کار څنګه وکم چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی؟ دا کار کتابی شکل کې پیغمبر علیه السلام قرآن نه دی لیکلی، څنګه ولیکم؟ وی عمر رضی الله تعالی عنہ جواب راکړ چې په خدای قسم دا کار بهتر دی، دی کې خیر دی. دی نه پس به عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار ما ته وی تر دې چې زما زړه کې خدای راواچوله چې دې کار کې خیر دی. اوس زما رای هم دا ده کومه چې د عمر رای ده. دی نه پس وی ابو بکر صدیق ما ته حکم وکړ، وی فرمایل چې ته نوجوانې سمجھدارې، منږ ستا په باره کې بدګمانه نه یو، تا د پیغمبر علیه السلام په مخ کې کتابت د وحی کړی دی، لہذا ته د قرآن کریم آیاتونه تلاش کا، راجمه کا، یو کتابی شکل کې ولیکه. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قسم پا اللہ که دی حضراتو ما ته وی چې غر اونړو یو ځای نه بل ځای ته یوسا، دا حکم یې ما ته کړی وی، د دې به دومره بوج په ما نو لکه څومره چې د قرآن په جمع کولو باندې په ما بوج راغی، لکه دا ډېر د ذمہواری کارو. وی ما ورته وی هغه کار تاسو څنګه کوئ چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل پا اللہ قسم دا کار بہتر دے کے خیر دے. وی دین پس با ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ما تویل تردی چی زماز لکم اللہ را واچولا چی دے کار کی خیر دے. وی دین پس بیا ما دا قرآن آیاتنا را جمع کول شروع کرل، دا قجرو پا لختو پا کانو پا تختو پا سرمن وغیرہ او دا خلقو پسینو کے چی یادو دا ټول دا میرا جمع کر. اوس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل حافظ قرآن نے اگر داسم کولی شو چی یوزے کزان لناسو دا قرآن حافظو بس دا اولنا تر اخیر بے لیکلو تیار نسخه بے پیش کرو دا قرآن والے وی دے کولی شو خو نداسیو نکلل پخپل یاداش باندے اکتفاو نکللا. د دنه علاوه پسونو د قرآن حافظان نورمو چې غیر جمع کړي چې راځي چې قرآن ولیکو او بیا خلکو ته چې دا بس د مختلفو حافظان ولیکنو په دې هم اکتفا نه کوي. داسې نه کومه د پیغمبر علیه السلام زمانه کې لیکل شوي نسخې چې خلکو سره وي دیم کولی چې هغوی ته یې چې راوړو چې نقل یې کړو او بیا خلکو ته چې دا قرآن نه دیم ونه کړل بلکې دا تمام ذرایع په یو وخت باندې دی راوړل او ټول ذرایع په کار راوستل
او هر یو آیات چې به لیکو نو پاغه به دو گواهان غوښتل، هر یو آیات سره دو گواهان. هغه دو گواهان به وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام نه دا آیات په خپله اورېدلی دی، دقسې مې اورېدلی دی، او زما په مخ کې پیغمبر علیه السلام په فلاني کاتب لیکو، زما مخ کې لیکلی شوی دی. داسې دو گواهان په یو یو آیات یې راغوښتي دي. او ورسره د پیغمبر علیه السلام زمانه کې چې چا لیکلو نو هغه به هم ترې راغوښتل، هغې سره به هم کتو. نو په دې طریقه باندې د قرآن آیاتونه را جمع کړل. هر یو چې صحابي به آیات راوړو نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل حافظ قرآن او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دیم په دې کمیټه کې غشتو د قرآن په لیکلو کې. نو زید ابن ثابت او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہما دوی به په شریکه د صحابه کرامو نه آیات وصولو، دو گواهان به غسل، هغوی به زمنګ په مخ کې نازل شوی دی، زمنګ په مخ کې پیغمبر علیه السلام لیکلی دی او من ته اورېدلی دی. بیا چې دقه لیکل به د خلکو نه واغشت او شهادت، نو زړو نسخو سره چې چا سره خپل لیکلو هغې سره به مقابله کې او به کتل. نو په دې طریقه باندې ټول قرآن را جمع کړ. خو بیا هم یو کتاب کې نو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په دې کمیټې باندې دا قرآن را جمع کړ، نو دې کمیټې ټول قرآن ولیکه، خو یو کتاب نو لکه زمونږ مخې ته چې یو قرآن پروت دی. څنګه هر یو صورت یې ځان له ځان له سپاره کې ولیکه. سورت بقره ځان له سپاره ده، آل عمران ځان له ولیکه، جدا کتاب دی. سورت یاسین ځان له کتاب دی. داسې یو یو صورت ځان له ځان له کتاب شو. او دې نسخې ته لفظ نوم کېښوده، اصل. نو په دې ترتیب باندې چې دا قرآن را جمع شو، نو دا هغه ترتیب و چې پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو ته ویل چې دا آیات په فلانی صورت کې فلانی آیات نه مخکې فلانی آیات نه مخکې ولیکه. نو دغه ترتیب هم پکې و، خو د صورتونو ترتیب نو، هر صورت ځان له ځان له کتاب و. او په دې نسخه کې د قرآن پاک د 7 قرأتونو لحاظ ساتلی شوی و چې په کم قرأت چا وی نو ویلی شو. د دې نسخې د لیکلو مقصد دا و چې یو مرتب نسخه د تمام امت لپاره اجماعي تصدیق سره تیار شي، چې کله اختلاف راشي چې دې سره مقابله کوي، بیا دې ته رجوع کیږي. دا نسخه چې تیاره شوله، نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې هغه سره محفوظ پرته وه. او چې بیا هغې وفات شو، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره دا نسخه امانت پرته وه. او د هغوی نه پسو د پیغمبر علیه السلام بیبي حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره وه. او چې حضرت حفصه بیبي وفات شوله، نو مروان ابن الحکم سره پرته وه. او بیا هغه په دې خیال باندې دغه نسخه اوس وځوله چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نسخې تیارې وي. نو دا نسخه هغه بیا ختمه کړله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په نسخه د ټول امت اتفاق راغلی و، نو دغه نسخه بیا ختمه کړه، ویې سوځوله. اوس حضرت ابو بکر صدیق قرآن را جمع کړ، خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته هم جامع القرآن وی. نو دا داغه جمع د قرآن دا څنګه وه؟ حضرت عثمان جامع القرآن، دا واقعه داسې ده چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې اسلام د عربو نه اوتو، روم ته لاړ،
ایران تلار، پاکستان، افغانستان، ہندوستان طرف تا اسلام رو رسیدو. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کی اسلام 400 تا رو رسیدو. دا پیخور پا علاقہ باندے حضرت سنان ابن سلمہ ابن المحبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پیخور تا رو رسیدو. حضرت سنان اصحاب بابا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی پیخور علاقے ترور اور دغه زمانہ دا 35 ہجری و 400 ته اسلام را رسیدلی. او 400 دا ډیر پخوانی خار دی. د حضرت عیسی علیہ السلام نا مخکې دا خار آبادو. 400 وال عیسی علیہ السلام د زمانې نه مخکې خار آبادو. او په دې د باندې د 400 مقبره چې په ایشیا کې د ټولو نه زړه مقبره ده او د ټولو نه وسیع او لویه مقبره ده په دنیا کې وګوره دا مقبره، نو دا بیا د اکبر بادشاه او د شاه جهان بادشاه په وخت کې جوړه شوې. دا مقبره وقف شوې ده. وی 400 نن ورخاته ته دا میدان هم واړه مقبره د قبرستان مراکړو نه تر تنګي پورې دا شان وقف کړی د اکبر او شاه جهان. نو دې ځای ته د حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دور کې اسلام را ورسېدو. هر نوې علاقه کې چې خلک به مسلمانان شو، نو د هغې مجاهدینو نه قرآن به زده کو چې د چا په لاس باندې به دوی ته د اسلام ښکلی نعمت میلو شوی و. د هغې تاجرانو نه به قرآن زده کو چې کوم تاجران به د دوی علاقې ته راغلي وو او بیا به د هغوی په لاس دوی مسلمانان. او مخکې خو تاسو ویل چې قرآن په 7 قرتونو راغلی و. نو مختلف صحابه کرامو د پیغمبر علیہ السلام نه مختلف قراءت مطابق قرآن زده کړو. نو هر صحابی خپل شاگرد ته د هغه قراءت مطابق قرآن خولید کوم چې هغه د پیغمبر علیہ السلام نه زده کړی. نو دغه شانته د قراءتونو اختلاف لري لري ملکونو ته ورسېده. نو کم خلق چې د دینه واقف وو چې قرآن په 7 قراءتونو راغلی دی، نو هغه خلکو کې خو اختلاف نو، خو چې کم خلق لري علاقو کې دی او د دې اختلاف نه خبر نو چې قرآن په 7 قراءتو دی، نو هغه خلکو کې به جګړې پیښې دي. بعضې خلکو به خپل قرت ته ټیک وي او د بل قرت ته به غلط وي. دې جګړو کې دا خطره وه چې متواتر قرآن ته څوک غلط وي نو سنگین جرم کوي، لویه ګناه ده. او بله دا چې حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومه نسخه د قرآن لیکلې وه هغه په مدینه منوره کې موجود وه، نو نورو علاقو کې خو نه وه. په ټول عالم اسلام کې داسې معیاري نسخه بله نه وه چې د امت دپاره هغه حجت او دلیل شي. او نورې ځان له انفرادي چې چا نسخې لیکلې وي په هغې کې د 7 قراءتونو د راجمع کولو اهتمام نو. نو د جګړو فیصلې دپاره قابل اعتماد طریقه دا وه چې په تمام عالم اسلام کې یوه نسخه دې خوره شي چې په هغې کې د 7 قراءتونو لحاظ وي او کم قرت ټیک دی او کم غلط دی دا پته پکې لګي. نو دا کارنامه حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کړې ده. هغه څنګه وکړله؟ حذیفه ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ د آرمینیا او آذربایجان چې دا د روس علاقې دي په دې کې جهاد لتلو او هغه ځای کې ولیدل چې خلک د قرآن پاک په قراءتونو کې یو بل سره اختلاف کوي. نو دی چې مدینه منورې ته واپس راغی نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ورغی، یا امیر المؤمنین ادرک الامه، امیر المؤمنین امت بیا موما. وی څه چل شوی دی؟ وی د الله د کتاب په باره کې د یهودو نصوارو په شانته اختلاف په مسلمانانو کې راغلی دی.
علاج یې وکړه. وی څه چلو شو؟ وی آرمینیا محاذ باندې جنگیدو، جهاد هم کو. وی د شام خلق د ابی ابن کعب قرائت وی، عراق والتی خبر نه دي د دې قرائت نه. عراق خلق د عبدالله ابن مسعود د قرائت مطابق قرآن وی، شام والتی نه دي خبر. وی دوی چې یو بل ته مخامخ شي، یو ته وی کافر، بل بل ته وی کافر، غلط قرآن وی غلط قرآن وی. دا خو ټول خرابېږي په دې. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خطره مخکې نه محسوس کړې وه، اطلاع ورته ملو شوې وه چې په مدینه کې هم داسې واقعات شته. د قرآن پاک د یو استاد شاگردان د یو قرائت مطابق، د بل استاد شاگردان د بل قرائت مطابق، د مختلف استادانو شاگردان چې یو بل سره مخامخ شي او مختلف قراتونو کې یو ته وي ته غلط وي، بل بل ته وي ته غلط وي. حذیفه ابن الیمان دې خطرې ته توجه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راواړوله. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را جمع کړل او ته تقریر وکړ. وی ما ته دا اطلاع ملو شوې ده چې بعضې خلک یو بل سره دا قسمه خبرې کوي. زما قرت ستا د قرت نه بهتر دی او دا خبره کفر ته رسي. لہذا تاسو سره لرئ ما ته ووایئ. وی صحابه کرامو تپوسو کوي ستا سره ده؟ نو عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما رای دا ده چې موږ دا ټول خلک په یو مصحف په یو کتاب را جمع کړو او اختلاف نه پیښیږي. وی صحابه کرامو د ده رای خوښه کړله. وی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیا یو خطبه ویله. وی فرمایل چې تاسو په مدینه کې زما سره قریب یې، د قرآن پاک د قرائت په باره کې د یو بل تکذیب کوئ، یو بل سره اختلاف کوئ. دې نه معلومیږي چې کوم خلک ما نه ډېر لرې وطنونو کې دي د هغوی به څه حالي، هغوی به ډېر تکذیب کوي، ډېر اختلاف به کوي. نو داسې یو نسخه تیارول پکار دي چې هغه واجب الاقتدا وي، ټول خلک هغې پسې اقتدا وکړي. نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصه رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا سوال جواب ولېږه چې تا سره کومه نسخه د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاره ده او موجود ده، هغه موږ له راولېږه، موږ به د هغې نه نقل وکړو، اصل نسخه به تا له واپس درولېږو. وی حفصې بیبي هغه صحیفې حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ له راولېږلې. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ د څلورو کسانو کمیټي جوړه کړله. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام رضی اللہ تعالیٰ، دا څلورو کسانو کمیټي جوړه کړه او ورته ډیوټي ورکړله چې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومې صحیفې لیکلي دي د هغې نه تاسو نورې صحیفې تیارې کړئ چې په هغې کې د سورتونو ترتیب هم وي، ځکه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د سورتونو ترتیب نو مقرر کړی، ځکه هر سورت جدا جدا کتاب و. نو تاسو به یو کتاب جوړوئ او د سورتونو ترتیب به پکې وي. وی دا څلورو واړه صحابه کرام په دې کې زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری او دا درې کسان دا قریشي. وی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایل چې ستاسو د زید ترمنځ د قرآن په یو حصه کې اختلاف راشي چې کوم یو لفظ په کومه طریقه ولیکو، لیکلو کې اختلاف راشي، نو تاسو د قریشو په زبان باندې دی ولیکئ، ځکه قرآن په قریشي زبان نازل دی. نو بنیادی طور باندې دا کار د څلورو کسانو کمیټې ته حواله شو او نور صحابه کرام په دې کې هم مددگار لګېدلي. د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانه کې چې کومه نسخه تیاره شوې وه په هغې کې صورتونه مرتب نه و، هر صورت جدا جدا کتاب و. او دې کمیټې چې کوم قرآن ولیکه نو هغې کې صورتونه په ترتیب کړل.
رسم الخط دویمه خبره دا وه چې قرآن په داسې رسم الخط ولیکلی شو چې د مختلفو قرائتونو لحاظ پکې و. او دریم دا چې د قرآن پاک مکمل معیاري نسخه چې ټول امت په هغې باندې اجتماعي تصدیق کوي هغه صرف یو نسخه تیاره شوله. او بیا د دغې نسخې زیاتی نقلونه تیار شو. یو روایت کې 15 په دویم روایت کې 9 قرآن شریفونه ولیکلی شو یو شان. یو په مکه مکرمه کې کېښودی شو، دویم په شام کې، دریم په یمن کې، څلورم په بحرین کې، پنځم په بصره کې او شپږم په کوفه کې او اوم په مدینه منوره کې. دې ښارونو ته یو یو قرآن ولېږلی شو او ټولو خلکو ته حکم وشو چې تاسو خپل قرآن ګورئ نو دې سره مقابله کوئ که چا سره څه لیکل وي. دې نه پس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نور نسخې چې چا سره وي هغې ته حکم وکړو دغه نسخې ختمې کې، ځکه دې نه بیا وروسته اختلاف پیدا کېږي. یوه نسخه بس تیاره پاتې شو. د قرآن اصل نسخه چې دې کمیټې ولیکله وی دا اصل شو او د دې نه که د چا سره مختلف لیکل وي ختم یې کې. وی ټولو صحابه کرامو د عثمان رضی الله تعالی عنہ دا کار ډېر ښه وګڼو، تایید یې وکړو، حمایت یې وکړو. قرآن پاک کې تلاوت چې کېږي نو دې کې اسانتیا پیدا کولو دپاره نور کار شوی. فیصله وشوله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ دا قرآن په کم طرز ولیکه، بس دې نه پس ټول امت به په دغې طرز لیکل کوي، بل طرز به پکې ني. رسم عثماني باندې به لیکي. دا واجب شو چې بل خط به څوک نه لیکي، همدقسې خط به لیکي. په دغه قرآن پاک کې نقطې نه وې، زبر، زیر، پیش، شد، مد دا پکې نه. نو د عجمو لپاره دا کار ګرانو، ځکه اسلام عجمي ملکونو ته چې ورسېده نو د دې خبرې ضرورت پېښ شو چې نقطې او زور زیر پیش بدو شي. عرب چې هغوی ته خو آسانو، لکه موږ چې اردو پښتو بغیر د زور زیر نه وایو نو عربو بغیر د زور زیر نه قرآن ښه ویلی شو، خو موږ نه شو ویلی. نو زموږ دپاره دې بزرګانو دا خواري وکړله چې زور زیر پیش نقطه شد مد دی راله جوړ کړه، ورته یې ولګول. اوس دا کار چا کړی دی؟ نو دا حجاج ابن یوسف کړی دی. د مشرانو په مشوره باندې حسن بصری، یحیی ابن یعمر، نصر ابن عاصم اللیثی وغیرہ دې بزرگانو مشوره وا او حجاج ابن یوسف دا کار کړی دی. زور زیر پیش وغیرہ شد مد نقطې د حجاج ابن یوسف کړی. اوس دا قرآن پاک و منزله دی، دا کار پکې چا چلولی دی؟ وی صحابه کرام او تابعین د دوی معمول دا و چې په یو هفته کې به قرآن ټول خلاصو. نو د دې مقصد دپاره روزانه تلاوت دپاره یو مقدار مقررول، دې ته حزب وی یا ورته منزل وی. نو ټول قرآن پاک د اوه منزله جوړ کړی دی. نو دا منزل د کوم ځای نه شروع کېږي او په کوم ځای ختمیږي؟ اوه منزله قرآن که په هفته کې څوک قرآن خلاصوي. نو دې دپاره د قرائت دا کتابونه وغیره دي، دوی وی فمی بشوق، وی دا لفظ دکه نو دې نه ترتیب معلومیږي. اوس فمی بشوق دا خو یو حرف راغشت دی او د یو منزل د سر ټکي دی. نو فی سورة فاتحه رنبنی منزل د سورة فاتحه نه شروع شي، سورة نساء پورې یو منزل،
یو حزب سورت فاتحینا سورت نساء پوری دویم منزل د سورت مائدنا تر سورت توبه پوری دویم منزل د سورت مائدنا سورت توبه پوری او دریم منزل د سورت یونس نا سورت نحل پوری او سلورم منزل د سورت بنی اسرائیل نا سورت الفرقان پوری دی او پنزم د سورت شعرانا سورت یاسین پوری دی او شپگم د وصافات نوالا تر حجرات پوری دی او اوم د سورت قاف نه تر اخره پوری دی اوس د سر ټکو ته وګوره نو لومبنی د فاتحې نه دی دویم د مائدې نه دی او دریم د یونس نه دی دا درې واړه یو ځای که نو دی نه فمی جوړ شو فمی ف فاتحه میم مائده یہ یونس فمی بشوق بنی اسرائیل وپس شعراء شن والصافات واو او قاف آخر کې شو نو دا و منزل د قرآن جوړ شو و حزبه دا سپاره پکې کم ځای کې جوړې شوې دیرش سپاره سی پارا دا پارسه لپس سی من دیرش پارا من جز دیرشم جز نو دا دیرش حصے منگ و تا سپاره وایو پارا یا سپارا وی دا دے ماشومانو چه قرآن وی نو دا دوی دا اسانتیا پا خیال باندے دیرش مساوی حصے جوڑی کری دی نو ہر دیرشم حصے تا پارا یا سپارا ہوئی اور اس پاتی شی روکو نو دا روکو پا مانزه که چه قرآن ویلی کیگی پا مانزه که نو دا الحمد نپسو یو خاص مقدار کے حصہ دا قرآن دا با صحابہ کرام و تابعین وغیرہ ویلا او بیا با رکو لتلل نو دغه خاص مقدار لے نم کی خود رکو دے دے پوری بس نور با انشاءاللہ بیاش سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.